حدیث مبارک کې یوه واقعه بیان شوې ده چې کوم سړي 99 قتلونه کړي وو. د کلي یو عالم ته ورغلی او پوښتنه یې ترې کړې وه چې آیا ما 99 قتلونه کړي، الله تعالی به ما وبخي؟ عالم ورته ویلي چې نه، 99 قتلونه دې کړي، دا دومره لویه ګناه درته الله تعالی نه بخي. سړي توره راویستلې وه او دغه عالم یې سر غوڅ کړی و چې قتلونه یې 100 شو. کوم بل عالم ته ورغلی و او پوښتنه یې ترې کړې وه چې ما 100 قتلونه کړي دي، آیا ما به الله تعالی وبخي؟ عالم ورته ویلي و چې هو، الله تعالی چې هر څومره لوی ګناهونه وي بخي. نو سړي ورته ویلي و چې زه څه وکم؟ عالم ورته ویلي و چې ته باید توبه وباسې او په فلاني ځای کې یو د نیکانو خلکو کلی دی، هلته لاړ شي. د نیکو خلکو کلي ته روان و چې په لار کې یې ساه ورکړه، ومړ. د خیر ملایکو ویل د روح به اسمان ته دوی وړي، خو د شر ملایکو ویل نه، د 100 ګناهونه کړي دي، د روح باید د شر ملایکې ویسي. د ملایکو پر دې خبره جنجال شو. یو ملایکه راغله او دوی ته یې وویل چې که دغه سړی د دغه ځای نه چې حرکت کړی د دغه نیکانو خلکو کلي ته نږدې وي، نو دغه روح تاسې ویسئ، او که د شر هغه پخواني کلي ته نږدې وي، نو د شر ملایکې د روح قبض کړي. کله چې د لار اندازه شوله، دا سړی څو قدمه د نیکانو کلي ته نږدې و، د روح د خیر ملایکو یوړ او الله تعالی وبخو. ولې الله پاک دومره لوی ګناهګار انسان ته دومره ښه چانس او دومره لوی چانس ورکوي؟ د صحیح مسلم په یو بل مبارک حدیث کې روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله تعالی د خپل بنده په توبه باندې دومره خوشحالیږي لکه یو سړی په یو بیابان کې سورلی لري یا په اوښ باندې هر څه بار کړي، که خوراک دی که څښاک دی، د سفر هغه ټوله توښه په دغه اوښ باندې بار وي. ناڅاپه دا سړی دغه اوښ ورک کړي، اوښ ته ورک شي، دا سړی ډیر ستړی ستومانه شي او ډیر یې ولټوي. بالاخره ستوماني یې اړ کړي چې د یوې ونې لاندې ویده شي. یو وخت ناڅاپه دی راپاڅېږي، ګوري چې اوښ یې مخې ته ولاړ دی. نو په ډېرې حیرانۍ او د ډېر هغه خوشحالۍ د احساس له امله دی نعوذ بالله وایي چې اللهم انت عبدي وانا ربک. نعوذ بالله، ای ربه ته زما بنده یې او زه ستا خدای یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله تعالی تر دغه انسانه هم ډېر خوشحالیږي د هغه چا په توبه باندې چې د الله تعالی درګاه کې توبه وباسي. نو ای غافل بنده او ای زما ګناهګار وروره، ولې باید ناهیله شي کله چې داسې مهربانه خالق او داسې لوی عظیم پروردګار لري؟ پام کوه چې ناهیله نشي، ځکه الله تعالی وایي ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. مه ناهیلې کېږئ د الله تعالی له رحمت نه، نه ناهیلې کېږي د الله تعالی له رحمت نه مګر کافران. مسلمان باید ناهیله نشي، ځکه مهربان او د رحمت خاوند خالق لري. په یو بل حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی د شپې لاس راوږدوي چې د ورځې ګناهګار بنده وبخي، او د ورځې لاس راوږدوي چې د شپې ګناهګار وبخي. نو څومره که د ګناهونه لوی وي او که څومره ډیر وي، مه ناهیلې کېږه، همدا اوس توبه وباسه او په دې حدیث زړه ډاډه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. له ګناه توبه ایستونکی ګناهګار داسې دی لکه هیڅ ګناه چې یې نه وي کړي. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه وبرکات. درنو دوستانو، زما په چینل کې د ګډون لپاره د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب دا بټن کلیک کړئ. له دې وروسته د زنګ بټن کېکاږئ. له دې سره به تاسې هره ورځ ما نوې ویډیو ترلاسه کوئ او له خپرېدو به یې خبرېږئ. دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ.